نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه شخصیت دی چې دا خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی نه په ژړا ژړا باندې غوښته دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې د اسلام دعوت شروع کړلو نو دغه کافران هغه به هغه خلکو باندې به انتها ظلمونه کولو چې کوم خلکو د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کوله خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل اور دغه کافرانو کې سر فهرست هغه دوا کسانو چې یو ابو جهل عمر ابن هشام اور یو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ د دو کسانو په مکه مکرمه باندې یو روب یو دبدباوا خلق په دوی نه یریدلو چې چا هم ایمان راوړل نو دوی به ورسېدلی او هغه باندې به انتها ظلم اور تشدد به کول اور یو په خپلو رشتہ دارانو غلامانو باندې هم اور مکه مکرمه کې چې چا هم ایمان راوړل نو دوی د نشانی نه به هغه نه خط کېدل اور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دغه حالت لیدل نو ډېر به پریشان کېدل نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه الله تعالی ته لاس اوچت کو اور پجاڑا شاڑا باندې الله تعالی ته دغه سوال کوي دعا کوي چې یا الله دغه دعا کسان دي چې دوی ډېر بدمعشي کوي اور ډېر د دوی ولا hebat دي ما باندې چې څوک ایمان راوړي څوک هدایت طرف تراشي نو دغه دعای نه پرېږدي او دای بیا ډبئی وਹੀ اور ایمان راوړلو نه منې کوي نو یا الله کتا د اسلام ولا عزت پکاري وي دا د اسلام ولا عظمت پکاري وي نو دغه دو کسانو کې چې دا د کم محبوب وي هغه ته د ایمان ولا توفیق ورکا اللهم اعز الاسلام بعمر ابن هشام او بعمر ابن الخطاب یا الله دغه اسلام ته عزت ورکا عمر ابن هشام په ذریعه سره صدا ابو جهل دی او یا عمر ابن الخطاب په واسطه سره صدا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی نو الله تعالی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا قبول کړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ډیر یو جلالی سړیو نو یوې شپې د دا اراده وکړه چیرې د څه دغه خلک ورځ په ورځ باندې مسلمانېږي اور بیا موږ ور باندې څومره هم کوشش وکړو تشدد ور باندې وکړو خو هغه د ایمان د پرېږدولو او ساره نه مان اخلي خو یاره داسې کوم چې د کم سړي دغه فساد جوړ کړی دی نعوذ بالله بس دغه سړی زه د منځه ختموم نو راووتلو توره یې راوبستله اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تهجد بیت الله شریف کې کولو نو دغه شپې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راووتلی دی الله تعالی ته د تهجد په منځ باندې ولاړ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه راغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې لګیا دی او د قران مجید تلاوت کوي قرآن مجید کی د سورہ حقا والا تلاوت کی صدا د 98 سپاری سورت ته او دا سورت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک زبان باندې او د تهجد ولا وقت ندی کی څومره اثر الله تعالی اچولې وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زمانه باندې وخت کې دا ونه چیرې واوره تچي نو سورہ حقا ډیر یو عجیبه یو خسته سورت دی چې د مخکینی امتونو واقعي ورکی الله تعالی مختصر ذکر کړی دی اور بیا د قیامت ولا ذکر دی بیا د جنت ولا بیا د جهنم ولا نو دا اول رکوع کله ختم شو نو دا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما خپل زړه کې ویلو چې یاره د څرنګه شاعر دی
او څرنګه خیستا کلام جوړ کړی دی او څومره خیستا خبرې جان نه جوړ کړی دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دغه مسلسل تلاوت کول نو دغه سوره حقا کې دغه زیره چې انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دې آیت مبارکه ترجمه ده صدا وحی دی او دا الله تعالی عظیم فرشتہ معزز فرشتہ د جبرئیل علیہ السلام راوړلی وحی دی وما هو بقول شاعر او دا د شاعر ولا کلام نه دی قلیلا ما تؤمنون خو ډیر لږ خلک دی باندې عقیده سدي ایمان ور باندې راوړي نو حضرت عمر رضی الله عنه په بدن باندې وختو ودرېدلو چیرې ما کم تصور وکړو چیرې د څومره خسته شاعر دی نو وګوره دې ته پته ولګېدله او دغه خبرې وکړه وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نو بیا یولو چیرې دا شاعر هم دی او دا کاهن هم دی چې زما د پزله خبرو باندې خبره دی نو پیغمبر علیه السلام خو دغه تلاوت کول نو مخکې آیت دی وما هو بقول کاهن قلیلا ما تذکرون چې دا د کاهن ولا کلام هم نه دی خو ډېر لږ خلک دي چې هغه نصیحت اخلي نو حضرت عمر رضی الله عنه نور د سره بار شو چې یاره دا څه واقعه دی نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه یې چې مازله کې ویلو صحیح دی دا د شاعر کلام نه دی دا د کاهن ولا کلام نه دی خدا دې چې دا د خدای ولا کلام هم نه دی نو مخکې آیت ورپسې پیغمبر علیه السلام لوستل تنزیل من رب العالمین چې نه دا د الله جل جلاله ولا کلام دی چې کله دغه خبره واورېده هغه نور حیران شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې چې مازله کې ویلو چې بس صحیح دی دا د الله ولا کلام دی خو ټول د الله کلام نه دی څه ورکې د ځان نه جوړی څه به د خدای خبرې وي خو څه ورسره ځان نه ملوي نو مخکې آیت دی ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بالودين صدا کچرته دغه پیغمبر معمولی غوندې خبره ځان نه جوړه کړله نو مونږ په دې باندې عاجز نه یو چې دغه پیغمبر مونږ د شاه رګ نه ونسو او دا مونږ قتل کو دا مونږ مړ کو نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي سبا سره واپس شوم او لومبني د ایمان ولکه مدانا دی زما پزړه کې دغه ورځې ولګېدله بیا دویم ځل دارالندوا کې دغه کافرانو میټینګ کېنول د ابو جهل په سرپرستی کې اور ابو جهل دا مشوره غوښتله چې یاره څه کول پکار دي دا خو ورځ په ورځ باندې خلک مسلمانېږي خلک ایمان راوړي که دغه حالت همداسې جاري شو نو بیا به یوه ورځ داسې راشي چې زمونږ کوم خدایان دي لات منات عزا هبل دوی باندې به څادر اچولو ونه څوک پاتې نشي او د دې مخنیوی پکار دی څه کول پکار دي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په غصې کې پاره تللو توره یې راوبستله زه بس تاسو څه مشورې کوو زه درته نن دغه سړي ولا معامله ختم کوم او نن درته زه د هغه ولا سر راوړم نو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په غصه ډېر په جلال کې راووتلو اور دغه کافران په انتظار دي ځکه حضرت عمر رضی الله عنه خپل یو جرأت او خپل یو شجاعت بهادري وه نو دا په انتظار دي چې نن به موږ ته د پیغمبر علیه السلام ولا سر راوړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې روان دي لارې کې ورسره یو سړی میلاو شو نعیم بن عبدالله هغه ورته وایي چې ای عمر ته چرته روانې دومره په غوسه باندې رنګ د تک سور شوی دی دومره په جلال یې چرته روانې نو دغه حضرت عمر رضی الله عنه ورته یې چې زم نن دغه قصه ختم کوم هغه سړی ختم کوم چې کوم سړي دغه مکې مکرمې کې ټول په لانجې باندې اړولي دي اور پلار او زوی هغه یې خپله کې جدا کړي دي نو نعیم بن عبدالله ورته یې چې ای عمر ته هغه ته خو روانې خو دا دی چې اول د خپل کور خبر واخله تا خور هم ایمان راوړی دی او تا اوږي هم ایمان راوړی دی نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده ډېر غوسه شو چې خاص زما خور او زما اوښکې هغه هم ایمان راوړی دی نو راواپس شو هغه کور ته راغلو کور دروازه بنده وه او نننه د قرآن مجید تلاوت آواز رچي عثمان ابن مطعون رضی الله تعالی عنه ورسره ناست دی او دو دواړو باندې قرآن مجید تلاوت زده کوي او سوره طه لوستي چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى
نو دغه سوره طه تلاوت کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه کله دغه تلاوت واوریدو اور بیا د دور د دروازه کولاو کا او دغه قران ولا اوراق زر زر پټ کړلو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې د تاسو څلوستلو شابه ما ته راتا کو. نو دغه خور ورته یې چې نه تنا پاکي تنا جسي مونږ تا ته هغه شی نه درکو ځکه ته مشرک یې. نو دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اوږي باندې لګیا شو. دغه اوږه دومره اوهل چې والو باندې بالکل بهوش یې کړلو. چې کله دغه خور بچکونو د پاره راغله نو هغه خوري رواني ولا اور خوري دومره اوهل چې ویختي ورنه وبستلو اور وینو کې کاکړه کړله پزمکه باندې پرتا ده. خو دغه خور ایمان نه قربان شم. دغه خور ورته چې اے عمره ته غلط فهمي کې خو یاد ساته د کم تیول شو دې چې تاس کړي دي چې ته په خپل بهادری باندې نازېږي د هغه تیول شو دې ما هم سکلي دي. زه هم درته یم چې دغه ایمان څنګه نشم پرېږدولی. لکه څرنګه یو شاعر دغه واقعه را نقل کړي دي چې بهن بولی عمر اگر هم کو تو مار بھی ڈالے بہن بولی عمر اگر تم ہم کو مار بھی ڈالے ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے ہرگز گر نہیں سکتے شکنجوں میں کس یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے. یعنی تک چرتا مولا وقے دس پیو تا واچے اور زمونگا وقونا تسی خان جوڑ کے خو یاد ساتا مونگا دغا دین حق دا کله هم مونگا نشو پریگدا ولے دا مونگتا یوا بلندی ملاو دے دغا بلندی مونگا کله هم نشو پریگدا ولے. نو کله حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خور دغا جذبہ ولی دلا سیرا تا خو هغه خور دے چې ما په مخ کې اوچت اواز سره خبرې نشوي کولای. دا خو هغه خور دی چې ما سره سترګو کې سترګې نشوي اچولای او دا نن ما سره داسې اوچتې خبرې کوي او داسې شجاعت سره خبرې کوي اور ما دومره ووهله او دغه د ایمان د پرېږدولو نه ما نه اخلي. اخر دا چال څه شی دی؟ د دې خو پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه. پیغمبر علیه السلام دعا الله تعالی قبوله کړې وه. د دې وله کنیکشن ورو برابرېدل. نو دې کې د دې وله زړه دغه نرم شو. نو خور د هغه خوږې لهجې کې یې څخه خورې هغه تاسو چې څه لوستل هغه ما ته راواخله هغه زه ګورم. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته خور یې چې نه ته بالماسې اول لاړ شه غسل وکړه چې کله ته پاک شي نو بیا به درته زه دا راواخلم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړلو غسل کوي دغه خور ور باندې اوبه اچوي. شاعر یې چې اوټې اور غسل کر کے لی لیا قرآن ہاتھوں میں اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. نو دغه څنګه دغه غسل کول دغه دوران کې دغه خور یو دعا کوي چې یا الله دغه اوبه چول زما کار دی ظاهر د دی ول پاکول دا زما کار دی باطن پاکول دستا کار دی یا الله باطن هم پاک کې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه غسل وکړلو. نو دغه خور ته یې چې وا خورې شابه ما زر بوزه هغه ځای ته چې کم ځای نه دغه دولت تاسو ته میلاو دی کم ځای نه چې تاسو ته دغه ایمان میلاو دی ما هم هغه سړي څخه زر بوزو اور بیا ورته یې چې زه بې ادبه راغلی وم زه په غصې کې راوتلی وم زه ګستخي کې راوتلی وم او زه قتل دپاره راوتلی وم دومره بې ادبي ما کړي. ګوره هغه ایمان جذبې سره د دې ول زړه بس مکمل بدل شو. دغه خور ته یې چې زما غاړې کې رسی واچوه اور ما دغه مکې مکرمې په کوڅو کې دا کشکول سپي په شان دی بوزه چې زه دومره ګستاخ څرنګې راوتلی وم چې د دغه پیغمبر سر به زه قتل کوم. هغه پنجابي یو شاعر دی هغه دغه واقعه را نقل کړي دی چې میں تو آیا تا سامان مقابړي نو مینو مار دې لے چلو چې زه خو دې دپاره راوتلی وم چې دغه سامان زه ختم کم دغه معامله زه ختم کم. نو ما په والو باندې بوزو عمر دی عمر جتنی بڑھتی ہے کدی عمر نہ مک جاوے او تلے چلو. ایچ دا عمر والا جوان چا کم زی کی جوڑی گی التا کی ما زر بوزو چرت زما جوان ختم نشی ما تا مرگ را نشی اور بی ایمان از دنیا نہ لان نشم نو ما زر حق جیتا بوزو. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل رہوتلو. نو دغه وقت کې پیغمبر علیه السلام دار ارقم کې
کافرانو نه به پټ پټ پاتې کېدل او هلته به صحابه کرام هم رجامه شو، هغو ته به واعظ نصیحت او تعلیم هم ورکول. نو دغه وخت کې هم هلته و. نو پیغمبر علیه السلام ته چې کله دا لاړلو د دار ارقم دروازه به هم هر وخت بنده وه، چې کله دروازه یې ووهله یاره څوک یې؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې ابن الخطاب یم، د خطاب زوی عمر یم. نو دغه وخت کې خو هیچا ته پاته نه وه چې د ایمان راوړی دی. نو صحابه کرام حیرانه شو. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم ایمان راوړی و. نبی علیه السلام په خپله باندې پاره تللو چې زه ورته دروازه کولوم. نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته ویل چې یا رسول الله عمر راغلی دی، د عمر بهادري د هغه شجاعت تکړهتوب خو مشهور و. ورته چې نه ته ما ووځه داسې نوي ګزار در باندې وکړي، زه په خپله باندې ووځم که چېرته دا غلطې ارادې سره راغلی وي د اندي په تورې سره به زه د اندي وله سر قلم کوم. نو نبي علیه السلام ورته ویل چې ای تره دا حضرت عمر نن اندسې خیرتي نه دی راغلی، دا ما شپې الله تعالی نه غوښتلی دی، ما شپې الله تعالی ته ژړا وکړه چې یا الله دغه عمر اور ابو جهل کې یو کس ته ایمان توفیق ورکا چې څوک ما باندې ایمان راوړي دا دوی ښې ورځې ته نه پرېږدي، دا الله تعالی نه ما غوښتلی دی. الله ما ته وویلو چې واخله عمر مې در واستول. نو نبي علیه السلام چې په خپله باندې کله دروازه ورته کولا وکړه، نو حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام سره کله چې سترګو کې سترګې میلاو شوې، نبی علیه السلام ورته ویل چې ای عمر څرنګه راغلی؟ نو د نبی علیه السلام دغه پررعب آواز چې کله د هغه په غوږونو کې پرېوتلو، نو هغه بې اختیاره د پیغمبر علیه السلام په قدمونو کې پرېوتو. او نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ای عمر الى متى ما تكون ان اجنبیا، چې ای عمر ته به تر څو پورې موږ نه داسې اجنبي نه اشنا ګرځېږي، موږ سره ملګرتیا نه کوې، موږ سره نه ملګری کېږي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله ای زما محبوبه پیغمبره اندي دپاره خو زه نن راغلی یم، ما ته کلمه یایه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بس یایه نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دغه کلمې یلو صحابه کرامو دغه ځای کې د تکبیر نارې بلندې کې چې تکبیر الله اکبر، ټولو صحابه کرامو خوشالینه تورې راوبستلې او دغه نارې ولګولې. پیغمبر علیه السلام لاړلو، 2 رکعته د شکرانې ولا نفل کوي چې یا الله تا زما دعا قبوله کړله. نو چې کله نفلو باندې وداري، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې یا رسول الله دا ته څه شی کوې؟ نو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې دغه مونځ کوم که نه د الله عبادت کوم. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې الله عبادت خو بیت الله شریف کې کېږي او ته دلته کوې. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې د تا قوم هلته کې ما پرېږدي نه که نه، چې کله زه هلته کې مونځ کوم نو دو ما باندې د اوښ وله لرې اچوي، چې کله زه هلته کې مونځ کوم نو دو ما په غاړې کې رسیانې اچوي، دو ما پسې تللې وایي، هلته کې ما پرېږدي نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې ای د الله محبوبه اوس عمر ایمان راوړی دی، اوس به ته دلته کې پټ پټ منځونه نه کوې. نبی علیه السلام یې ناس نه راونیول او بیت الله شریف ته روانو. هلته کې مکې ولا کافران انتظار کې دي چې یاره اوس به موږ ته د نبي علیه السلام ولا سر راوړي. عمر لاړ دی، خو عمر سر خستو دپاره لاړ و او سر یې خپل قربان کو د پیغمبر علیه السلام باندې. حضرت عمر رضی الله عنه توره راوبستلې دی او دا اعلان کوي چې ای کافرانو، اے مکې ولاو، دغه اعلان واورو، چا خپله ښځه کونډونې وي هغه د مخ ته راشي، هغه چا خپل بچي یتیمان کوونکي وي هغه د مخ ته راشي، هغه چا خپلې میندې بورې کوونکي وي هغه د ما مخ ته راشي. نن پیغمبر علیه السلام صحابه مونږ به دلته مونځ کوو او چا ښه جرت وي هغه د مخ ته راشي، دې تورې سره به زه د هغه وله سر قلم کوم. نو هغه د بعد پیغمبر علیه السلام هلته کې بیت الله شریف کې مونځ وکړو. دینه مخکې به پیغمبر علیه السلام دلته کې مونځ نشو کولی،
راغله او دې د بعد کله حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف کې مونږ وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله ایمان راوړو نو مو تاسو باندې ایمان خونه زمونږ صرف پاسې جبې باندې یو ځان ته مؤمن هغه یو شاعر یہی تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ څخه ایمان راوړو نو بس خپل ځان بیا دسې بدل ک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زړه کې خپل ځان ته یو خاص مقام جوړ کو مختلفو موقعو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسې فضائل حضرت عمر رضی الله عنه ته بیان کړي چې هغه دنیا او آخرت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو لوی سرمایه ده د هغه نجات ول ذریعہ ده لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې مخکینی امتونو کې به داسې خلقو چې هغه ته به الهام کېدل هغه سره به الله خبرې کولې چې ما امت کې دغه شخصیت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ده اندرنګ یو روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل چې اے عمر په خدای قسم چې په کومې لارې باندې ته روان وې چې کله شیطان ته وګوري هغې لارې باندې نشي تللی هغه خپله لاره بدلوي او هغه بله لاره هغه اختیاروي اندرنګ حضرت سالم رحمت الله علیه خپل پلار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کوي چې یو ځلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمرې دپاره روان شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلو د عمرې اجازت ورنه غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د عمرې اجازت ورکو او چې کله یې رخصتوي نو بیا دغه کلمات ورته ارشاد فرمایي چې ای زما وروره خپلو مبارکو دعاګانو کې مونږ شامل ساته چېرته مونږ هیر نه کې دا هغه دپاره څومره لوی فضیلت دی اندرنګ حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې ان الله جعل الحق على لسان عمر چې حضرت عمر رضی الله عنه په ژبه باندې الله تعالی حق جاری کړی دی چې کله هغه خبره کوي هغه حق خبره کوي اندرنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې عمر ما خفقو دغه ډېر احتیاط کو د عمر ولا خفقان دا د الله تعالی ولا غصازیتي اندرنګ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې شپې خوب ګورم ما ته شودي راوړل شوې هغه ما ډېرې په ماړې خېټې باندې وسخلې دوره پورې چې زما په غاښونو کې دغه شودې راووتلې او باقي شودې ما حضرت عمر رضی الله عنه ته پرېږدولې صحابه کرامو تپوس وکړو چې د دې ولا تعبیر څه شی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د دې ولا تعبیر علم دی یعنی علم او حکمت کې به حضرت عمر رضی الله عنه هغه ټولو نه زیات وي اندرنګ یو روایت دی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د معراج په شپې باندې د معراج په سفر کې ځکه جنت ته لاړم نو هلته جنت کې زه ګورم یو ښایسته محل دی یو ښایسته بنګله دی عالی شان چې داسې بنګله داسې محل ما چېرته نه و لیدلی او هغه نه ډېر ښایسته اوازونه راځي نو ما جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دغه محل دغه بنګله د چا دی نو ما ته حضرت جبریل علیه السلام وفرمایل چې دا د حضرت عمر والا دی نو چې ما شوق را پیدا شو چې یاره زه دغه محل دغه بنګله وګورم خو ما ته ای عمره د تا والا غیرت را یاد شو نو ما دا ونه کتله نو حضرت عمر رضی الله عنه په ژړا شو سترګو کې اوښکې راغلې چې ای د الله محبوبه تا په باره کې به هم زه دغه خیال کوم اندرنګ یو صحابي حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کچرته ما د بعد بل پیغمبر وې نبوت سلسله بند ده نو دغه پیغمبر به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اندرنګ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې جنتیان کوم اوچتو درجو ول جنتیان وي دغه عام جنتیان به دوی تسدس سترګې غړي لکه نن مو تاسو اسمان کې ستورو تسترګې غړو او بیا یې چې ابو بکر او عمر دا د جنتیانو کې ټولو نه اوچتو مرتبه ولدي او دا دواړه د دې ول مستحق هم دي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دومره الله تعالی ورته اوچت شان ورکړو اندرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هم محبت دی یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په خپل باندې فرمایي چې اے د الله محبوبه ته ما ته خپل ځان نسیوا هر سیز نصیحت ګرانی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې اے عمر
کچرته ته کامل مؤمن جوړېدل غواړې نو زما محبت په ته خپل ځان نه هم سیوا کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې باس اوس ما ته خپل ځان نه هم زیات محبوب شوې او یقینا اندا خبره وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام په مقابله کې یوه رشته هم نه منله. چې یو طرف ته پیغمبر علیه السلام بل طرف ته چاهې څومره نږدې رشته وې همدغه وجه وه چې بدر په جنگ کې د دې ولا ساکامه معاص ابن هشام دا د حضرت عمر رضی الله عنه په تورې سره قتل شوی دی. اندرنګ چې کله بدر ولا قیدیان راغلو هغه کې غټ غټ خلک وو نو پیغمبر علیه السلام مشوره کوله چې دو سره څه کول پکاري دي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې به وکړو چې دغه قیدیانو کې چې چا ولا کم رشتہ دار دی خپل خپل رشتہ دار به قتل کو. حضرت علی رضی الله عنه ورور حضرت عقیل دی هغه ته حواله کړه قتل کی. حضرت حمزه رضی الله عنه ورور حضرت عباس دی هغه ته ورکړه قتل کی. او زما سکا ورور زید ابن الخطاب دی زب خپل ورور نصر قلم کوم او څنګه مونږ دون سرونه قلم کو نو دغه نور خو مونږ ته هیڅ هم نخکاری. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نو بس یلو چې بیا بل رشتہ نشته. اندرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره محبت وو چې هر یو کار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې مطابق وکول. یو ځلې چې ذوالحلیفه یو مسجد دی هلته کې 2 رکعات نفل وکړو چا ونه تپوس وکړو چې دا نفل څنګه دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدلو چې دلته کې 2 رکعات نفل کړو نو زه هغه د واجنه. اندرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره محبت وو چې پیغمبر علیه السلام خپل ژوند کې چا سره محبت وو نو هغه د بعد حضرت عمر رضی الله عنه باغ سره محبت سدل. انکه څنګه حضرت حسن اور حسین رضی الله عنه دي چې کله ایران فتح شولو نو ایران ولا شهزادی راغله اور هغه شهزادی ډیر حسینه اور جمیله وا او د هغه یو چرچا وا. نو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته ویل شو چې جی یو شهزادی راغلی دی دا به چاته ملويږي. نو اوس دغه بادشاہو پکار خو اندی دا وا. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته یی چې مونږ سره هم یو شهزاده شته دغه شهزادی د هغه شهزاده ته ورکو چې هغه شهزاده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دی. نو بهر حال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی ډیر لوی شان ورکړو او ډیر یو خستا بهترین اوصاف ورته ورکړو. دا خو یو څو تاسو په خدمت کې بیان شو مونږه کوشش وکړو چې د ټول به بیان شي او د شهادت واقعا او څو نور بیان هغه به ان شاء الله آینده جمعه کو.